په درویس عدد کې د لسیز په ځای کې 2 لرو، نو دا 2 د 12 په معنا ده. او دلته یې لیدلای سو د لسو د خانو 2 ګروپونه لرو. دا یې د لسو یو ګروپ او دا یې بل. نو دا 2 د لسو د 2 ګروپونو په معنا ده. دا یو لس او دا هم بل. او دلته 3 د یویز په ځای کې لرو. او دا د دریو یو څخه نمایندګي کوي. دلته یې لیدلای سو 1 2 3 خانې. که چیرې 3 یویز او 2 لسیز ولرو، دا 2 لسیز شل ښیي او دا 3 یو ښیي، نو ټول درویس کیږي. راځئ چې ولیکو. نو درویس لیکلای سو درویس د 2 لسیز 2 لسیز جمع 3 یویز جمع 3 یویز سره مساوي دي. ښه، که اوس د درویسو سره شل جمع کړو، راځئ چې جمع یې کړو چې نور هم دلچسپه سي. نو راځئ چې درویس ته 10 ور جمع کړو. راځئ 10 ور اضافه کړو، 3 او 0. نو دا څو کیږي؟ ښه، دلته له دې درویسو څخه شروع کوو او غواړو چې 10 نور هم ور اضافه کړو. 10 د لسیز په ځای کې 3 لري. نو دا په دې معنی ده چې 3 د لسو ګروپونه او 0 یویز ور زیاتوو. اجازه راکړئ چې دا 3 لس ور زیات کړم. ښه، نو دا یې 1 لس، دا یې 2 لسه او دا یې 3 لسه. ښه، دلته مې 1 2 3 لسه اضافه کړه. ښه، نو اوس څو د لسو ګروپونه لرم؟ ښه، اوس 1 2 3 4 5 د لسو ګروپونه لرو. 2 لسیز جمع 3 لسیز 5 لسیز کیږي. ښه، نو اوس 5 لسیز لرو او څومره یویز لرو؟ ډېر ښه، تنها دا 3 یویز لرو او یا یې په داسې ډول ویلی سو چې 3 یویز جمع 0 یویز 3 یویز کیږي. 3 یویز. ښه، نو درویز جمع 10 څو کیږي؟ اجازه راکړئ چې بیا یې ولیکم. درویز جمع 10 د 15 او یا ویلی سو چې د 15 د لسیز په ځای کې دی او 15 د لسو ګروپونه یا 50 ښیي او ورپسې 3 یویز لرو. او اجازه راکړئ چې په بل رنګ یې ولیکم، په دې نارنجي رنګ. 3 یویز. ښه، نو درویز جمع 10 3 50 کیږي. 2 لسیز جمع 3 لسیز 15 لسیز کیږي او 3 یویز جمع 0 یویز بیرته 3 یویز کیږي.